بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې خوښ ژوند ولرئ، ټول صحتمند وای. نن ورځ معلومات داسې لیکل شوي دي: ټولګی لسم، مضمون کیمیا، موضوع اتوم او استاد تاسو په مخ کې ولاړ دی پیژنئ. نن زموږ درس موضوع اتوم ده. اتوم لسم ټولګي د کیمیا اولین عنوان چې دا د اتومي تیورۍ تاریخچه ده. په دا تاریخچې نه مخکې زه ضرور ګڼم چې اول مونږ اتوم تعریف کړو. مونږ داسې وایو چې اتوم د یوه عنصر کوچنۍ ذره ده چې د همغه عنصر خواص ولري. مثال په ډول په سودا ژبه یایو دې په خاطر چې پوه شو. تاسې مو سره فرض کړئ دا یو عنصر ده، سره زر دی. که چېرته یې دې سرو زرو نه زه یوه ډېره کوچنۍ نقطه روښلم دې ځای ته، مونږ فرضوو چې دا اتوم ده. خو شرط به دا وي چې په دې اتوم کې به د عنصر خواص موجود وي. یا فرض مثال مونږ داسې وایو دا د اوسپنې یوه ټوټه شوه. اوسپنه عنصر ده. دې اوسپنې ټوټې نه زه یوه ډېره کوچنۍ برخه روښلم، ډېره کوچنۍ برخه، دې کوچنۍ برخې ته اتوم ویلی کېږي. خو شرط به د هغه وي شرط چې په دې اتوم کې به د عنصر خواص موجود وي. که موږ تاسې پلور والد دا عنصر فرض کړو، د بچیون دا اتومونه فرض کړو، ضرور داسې ده چې په بچیونو کې یا په راتلونکي نسلونو کې حتما ضرور ده چې د پلور یا د مور خواص باید په هغه کې شتون ونه لري او بخی ولري. نو ځکه موږ په اتوم کې باید د عنصر خواص موجود وي. یور بیا یو اتوم د یوه عنصر کوچنۍ ذره چې د همغه عنصر خواص ولري عبارت له اتوم څخه ده. اوس موږ تاسې د اتوم کلمه که وکسو، دا اتوم کلمه زه په دوو برخو ویشم. یو د ای کلمه ده، ته یو داسې کې لیکلی شوی ده ای توری ده که ولیکو چې ای، او بله برخه یې توم ده. د اتوم کلمه قابل د تجزیې، هر هغه شی چې د تجزیې وړ وي هغې ته اتوم ویلی کېږي. د ای توری چې ده دا د نفي معنا لري. نه کور ته څې، نه نسم، نه نفي. توم معنا د قابل د تجزیې، قابل د ویش. ای معنا نه. که مجموعي معنا یې روښلو، اتوم کلمې لفظي معنا دا ده چې د ویش وړ نه ده، یعنې نه تجزیه کېږي. خو په شلمه پیړۍ کې چې کومې څېړنې وشوې، د شلمې پیړۍ د څېړنو نتیجه دا وه چې یو اتوم د ویش وړ دی. اوس ممکن په اووم ټولګي یو شاګرد درجه کښې هغه پوښتنه وکړي چې استاد محترم د اتوم لفظي معنا خو چې موږ وکړه معنا یې دا وه چې د تجزیې وړ نه دی، او تو داسې کوي چې په شلمه پیړۍ کې کومې څېړنې چې شوي وي هغې نتیجه دا وه چې اتوم په مسلسل ډول د ویش وړ دی. دې لفظي معنا د ویش وړ نه دی، او شلمه پیړۍ کې چې کومې نتیجې وشوې هغې مفهوم داسې دی چې اتوم د ویش وړ دی. نو موږ داسې وایو دې پوښتنې په ځواب کې دا چې اتوم د ویش وړ دی. ولې د ای لفظ سره راخواستی دی؟ باید خاص توم وای، یعنی هدف د توم بو دا وای چې د ویش وړ دی. خو په هغه وخت کې داسې فکر کېدو، د وخت په تېرېدو سره یو انسان سره تجربې علم اضافه کېږي. په لومړی وختونو کې داسې فکر کېدو چې اتوم د ویش وړ نه دی. همدا دلیل و چې اتوم ته د اتوم نوم ورکړو. که چېرته په هغه وخت کې فرض مثال داسې یوه نظریه وای چې اتوم ویشلی کېږي، بیا به ای توری نه ورسره خاص توم به وای. دغه وایي مونږ اتوم تعریف. اوس دویم مهمه خبره دا په اتوم کې چې اتوم د مادې جوړښت واحد دی. دا جمله ته لیکم، دا به نه هېروئ. اتوم یا اتومونه، اتومونه د مادې جوړښتیز یا ساختماني واحدونه دي. جوړښتیز واحدونه
څه معنا؟ اتومونه د مادې جوړښتیز واحدونه دي. یو صدا ژبه نه کوي، یو دیوال د خښتو نه جوړ شوی ده. دې دویله د جوړښت واحد خښتې دي. یو دیوال د تبوکو نه جوړ شوی ده. دې دویله د جوړښت واحد تبوک دي. ماده له اتومونو څخه جوړه شوې ده. د مادې جوړښت واحد اتومونه دي. یو کاسر سی دې جملې هدف داسې ده چې ټول مواد، یعنی هر شي ته چې د مادې نوم مخستی شو هغه به له اتومونو څخه جوړ شوی وي. ډېره سونه خبره. دا کلام ماده ده، دا د اتومونو نه جوړ شوي دي. خاورې شوې، فرض مثال اوبه شوې، هوا شوه، که نه دا ټول شیان څه شي نه جوړ شوي دي؟ اتومونو نه. ماده کې ارسي او دا به ټول د اتومونو نه جوړ شوي وي. یعنی اتومونه د مادې جوړښتیز واحدونه دي. امید ده چې په دا هم قناعت حاصل شوی وي. اوس د 10م ټولګي کې د کتاب لومړنۍ صفحه که وکسئ د اتومي تیورۍ تاریخچه ده، تاریخچې ته کتنه شوې ده. د تیوري اصلا کې د نظریاتو معنا لري. دا چې په دې تیورۍ کې کوم ټکي شامل دي هغه په ترتیب سره زه داسې کې ته یادښت کوم. په هره نقطه به انشاءالله قدم په قدم خبرې کوو. د 10م صنف ټولګي په اولینو کرښو کې دا لیکل شوي دي چې د اتوم په هکله یوه تیوري پیشنهاد شوه، خو د میلاد نه 400 کاله مخکې یو فیلسوف و، هغه د دیموکریت په نوم و. د دیموکریت داسې وي چې مواد تر هغه حده په کوچنیو ذرو ویشل کېږي چې نور د ویشل کېدو وړ نه وي. خلاص نتیجه داسې وي میلاد نه 400 کاله مخکې یو فیلسوف دیموکریت په نوم و. دیموکریت داسې وي یوه تیوري پیشنهاد کړه چې مواد تر هغه حده په کوچنیو ذرو ویشل کېږي چې نور د ویشل کېدو وړ نه وي. مطلب چې ده یو کس پوښتنه کوي چې دیموکریت د اتوم په هکله څه ویلي وو. خلاص نتیجه ده دیموکریت دا خبره وکړه چې یو اتوم د ویش وړ نه دی. تیوري دیموکریت بیچاره خپله ستونزه وکړه، تیوري پیشنهاد کړه. پیشنهاد په دې معنی که چا ومنله ومنله، او که چا ونه منله کوریا بود. خو د تیوري چا ونه منله، علماو بیرته رد کړه. دې نه وروسته کیمیا پوهانو بیا لږ څه نظریات وړاندې کړل چې د هغې له جملې څخه په 1808 میلادي کال کې جاندلتن په نوم یو عالم و. دې جاندلتن په کیمیا کې یو ډیر مثبت کار وکړ. هغه دا و چې د اتومي تیوریو بنسټ په کیمیا کې هغه جاندلتن ایښی ده. د چې کله تیوري وړاندې کړه هغه مهمې نکتې چې د ده په تیورۍ کې وي داسې که مو یادښت کړي دي اوس یې اولینه خبره دا وه مواد د اتوم په نوم کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي چې د ویش وړ نه دي. خلاص نتیجه دا چې جاندلتن هم په دې عقیده و چې یو اتوم د ویش وړ نه دی. خیر اوسئ. دویم خبره دا وکړه چې د کیمیاوي عناصرونو اتومونه سره یو شان دي. د کیمیاوي عناصرو اتومونه یو شان دي. دا د 11 ګوتې دي، خو ځینې قد زیات وي، ځینو ټیټ وي. داسې وي چې یو عنصر که هر څومره اتومونه ولري دا ټول اتومونه به همیشه یې پوره سره یو ډول وي یا به یو شان وي. دا خبره یې سمه ونه کړه، وروسته بیا ارڅو اتومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه ځي. درېیمه خبره یې دا د مختلفو عناصرو اتومونه سره یوځای کېږي او د مرکب مالیکولونه جوړوي. هایدروجن د فرض مثال اکسیجن سره یوځای کېږي اوبه جوړوي، یا په همدې ترتیب سره نورې بیلګې دي. پنځم مشمره کې د مختلفو عناصرو اتومونه مختلفې کتلې او خواص لري. په دې وغه کې د شپږم مشمره کې په یو مالیکول کې د اتومونو نسبت ثابت وي. دا شماره نه بیا لږ لږ تشریح ورکوم. کیمیاوي تعاملونه د اتومونو ځای پر ځای کېدلو له امله رامنځته کېږي چې همدا تعاملونه د کیمیاوي اړیکو او د مرکبونو جوړېدو سبب کېږي. دلته نظریه ویله تقریبا تر 19مې پېړۍ پورې علماو په دې فکر کول، یا د تیورۍ ته علماو درنښت لرلو، په قدر قایل وو. خو په کله چې تر 19مې پېړۍ پورې دا نظریه
تحلیل شوه وڅېړله شوه د دلتن تیورۍ ځینې ټکي سام نه وو فرض مثال چې سام نه وو د یوه دا خبره وکړه چې مواد د اتوم په نوم کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي دې ځای پوره خبره صحیح وه خو وروسته بیا ووایي چې دا اتومونه د ویش وړ نه دي دلتن په تیورۍ کې یوه دا خبره هم سامه نه وه دویمه خبره دا ووایي چې د کیمیاوي عنصرونو اتومونه سره یو شان دي حال دا چې ایزوتوپ په نوم تاسو یو عنوان لرو دغه ځای کې یاداشت کوم د یوه عنصر اتومونه ټول خواص 100% صحیح یو رقم یا یو شان نشي کېدلی بیلګې په توګه که موږ ولیکو چې کاربون 3 ایزوتوپونه لري اتومي نمبر 6 د دام 6 د دام 6 ده دا کتله 12 دا 14 او دا هم 14 که فکر وکړو د یوه عنصر اتومونه دي خو دغه ځای کې که نور خواص په پام کې نسی یا نه نسی کتله خې ثابته ده موږ ته معلومیږي داسې کې 12 14 واحده ده 14 واحده دلته نومي چې د یوه عنصر څومره اتومونه چې وي دا ټول سره یو شان دي خو نه دا خبره بیا که چیرته یو شان شي بیا د ایزوتوپ هغه تعریف هغه مفهوم هغه بیا نه پاتې کېږي هغه بیا منځه ځي دا دا دوی نکتې د دلتن په تیورۍ کې سامې نه وي خو د دلتن تیوري په کیمیا کې یو مثبت ګام بلل شوی ده که څوک پوښتنه وکړي چې دلتن په خپله تیورۍ کې اشتباهات هم وکړه بیا په کوم دلیل موږ ویلی شو چې دا دلتن تیوري یوه مثبته تیوري وه نو موږ ځکه ویلی شو د کیمیا علماو کیمیا علم دلتن تیورۍ ته ځکه ارزښت ورکړی ده چې د نور علما متوجه کړل چې د اتوم په هکله نظریات وړاندې کړي یا داسې ویلی شو چې د نورو علماو په نسبت دلتن سره معلومات ډېر وو ځکه د اتومي تیورۍ بنسټ یا تعداد دی ایښی و نو موږ ځکه ویلی شو چې سره د دې چې دلتن په خپله تیورۍ کې ځینې نیمګړتیاوې لرلې خو په کیمیا کې یو مثبت او نیک ګام نور علما یې متوجه کړل او د ده معلومات د اتوم په هکله د نورو علماو په نسبت اضافه و خیر اوسئ مننه ژوندي دوی ښه دا خبرې خلاص دې نه وروسته بیا کیمیا پوهان راغلل کیمیا پوهان کینی نه کور کوي دی څو کیمیا پوهان ټول شول په شریکه یوه تیوري جوړه کړه نظریات سره جمع کړل د هغې نظریاتو غورچاڼ داسې و اولینه شمره ټول مواد د اتوم په نوم کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي خو دا یې نوې چالې وکړو چې یا ویشل کېږي یا نه ویشل کېږي ځینې مخالفتونو نه باج وساتلو دویمه اتومونه کوچنۍ ذرې دي چې د کیمیا په ساده وسایلو سره نه تجزیه کېږي داسې نه وي چاکوش روخلې اتوم وټکوي تجزیه کړي یا پیچکس روخلې فرض مثال یا بیتي روخلې یا نور یعنی اتومونه کوچنۍ ذرې دي چې د کیمیا په ساده وسایلو سره د تجزیې وړ نه دي دریمه اتومونه تل په حرکت کې دي څومره چې تودوخه ورزیاتوي حرکت یې زیاتېږي همدا حرکت د دې د تعامل سبب کېږي څلورمه شمره ښه خبره کړې وه ډېره مهمه وه د مختلفو دلتن تیورۍ سره تفاوت بیا تاسې وکړئ د مختلفو عناصرو اتومونه د کتلې حجم او خواصو له امله یو له بل څخه فرق لري هایدروجن اتومونه یا اکسیجن اتومونه کتله کې به هم فرق وي په حجم کې به هم فرق وي په خواصو کې به هم فرق وي سودیم له پوتاشیم سره مقایسه کوي مګنیزیم فرض مثال له اوسپنې سره مقایسه کوي کتلې به هم فرق وي که څوک نه مني داسې کې یو څه دا غونته مثال به زه ولیکم او باوري یم انشاءالله چې هدف ته به ورسېږو اوس فرض مثال که وکړو دا مګنیزیم ده مګنیزیم کتله 24 او که ولیکو چې سودیم فرض مثال دا 23 ده کیمیا پوهانو چې کومه نظریه ووایي چې مختلف عناصر چې وي د دې اتومونه مختلفې کتلې داسې کتله 23 واحده او داسې کې 24 واحده ده یو بل نه فرق لري حجمونو کې به فرق وي په خواصو کې به فرق وي فرض مثال که موږ وایو مګنیزیم اکسیدیشن نمبر به مثبت 2 وي او سودیم به مثبت 1 وي په همدې ترتیب سره نور ډېرې بېلګې موږ د دې په هکله یادوري کولی شو فقط تیوري راخیستل شوې وه په کیمیا کې زده یې کوئ داسې یو درس ده لکه تاریخ جغرافیه چې یایي فکر نه کوم چې فرمولا ولري یا ستونزمنه خبره وي په دغه نکتو کې دلتن تیورۍ کې فکر نه کوم چې کومه ستونزمنه خبره وي یا مشکله خبره وي امید ده چې قناعت حاصل شوی وي چېرته ستونزه وي
سکرین یې بشماري وي میسج کولی شئ موږ په خدمات کې یو. دې نه وروسته څو د اتوم اندازې ته د تختې غام به وخورم. د اتوم اندازه سړی په ذهن کې ډېرې خبرې انځورېږي د اندازې په هکله. خو دومره ووایو چې که چېرته 100 میلیونه اتومونه سره یې وزیته کړو 100 میلیونه 200 لاکه 200 لاکه اتومونه که سره یې وزیته کړو فقط دومره یو خط به ترنه جوړ شي چې د هغې خط اندازه به 1 سانتي متر وي. اتوم دومره کوچنی ذرات یا که چېرته 1 سانتي متر خط که چېرته 1 سانتي متر خط په 100 میلیونه برخو وویشو د هغې نه چې یوه برخه روخلو د اتوم اندازه دومره ده. د اتوم اندازه که دا مقاله په ځینو کتابونو کې وکسئ انسان په یو ورته نفس سره لاس په توان د 15 میلیونه ډېره غټه خبره ده. انسان په یو ورته نفس سره لاس په توان د 15 میلیونه د اکسیجن اتومونه تنفس کولی شي. اتوم دومره کوچنی ذرات. ایون ټولګي کیمیا که وکسئ داسې چې یو پنسل روخلی دا پنسل نوکه ډېره تیرا کوي. کله چې تیرا شوه روخلی سپین کو غوزه په مخ داسې یوه نقطه رسم کوي. په دا نقطه کې به په لکونو داسې یوه نقطه ولیکئ چې لږ چې سپین ږیری ممکن په سترګو یې ومنک شي. په دومره کوچنۍ نقطه کې به په لکونو د کاربون اتومونه موجود وي. اتوم دومره یوه کوچنۍ ذرات. خو د نړۍ څومره ماده چې دا ټوله له اتومونو څخه جوړه شوې. خدای پاک په قرآن کریم کې هم د اتوم په هکله وایي چې مونږ فرض مثال که علماو تقریر ته چېرته نوسوی د ذرې حساب کیږي. په قرآن کریم کې د په هکله آیات هم شته. هدف داسې دی چې د تفسیرونه بیا لیکي د احساس تفسیرونه چې د دغو ذرونو هدف اصلا کې کوچنۍ ذره اتومونه او په اتوم په داخل کې نورې کوچنۍ ذرې هدف کیدلی شي. خلاص نتیجه ده د اتوم اندازې په هکله معلومات دا په 20مه پیړۍ کې وشول. 20مه پیړۍ کې د رونتګین یا د ایکس وړانګو په اساس چې کومې څېړنې شوي دي د هغو څېړنو په اساس موږ ویلی شو چې د یوه اتوم قطر 0.2 نانومتره ده. دا کیسه انشاءالله نه هېرېږي. څومره 0.2 نانومتره ده یا قطر. تقریبا دا هم دقیق قیمت نه دی 100% وي. یا داسې وي چې 2 ضرب لاس په توان د منفي لاس متره که نانومتر سره ښیي او که متر سره ښیي. ځکه مونږ پوهېږو چې یو متر لاس په توان د 9 نانومتره ده. نو کله چې مونږ توسې 0.2 نانومتره متر ته بدلوئ نو مونږ وایو چې 0.2 نانومتره به څو متره شي. ایکس به مساوي شي. ایکس په مقابل کې لاس په توان د 9 دا په مخرج کې لیکم. یو متر ضرب طرفین وسطین وکړه 0.2 که داسې ولیکو چې 2 ضرب لاس په توان د -1 نانومتر. خیر اوسې دا نانومتر به دې نانومتر سره سار وخوري ختم وشي. ایکس به مساوي شي 2 ضرب لاس په توان د -1 مخبله د لاس په توان د 9 که دا صورت ته جغ که ولیکو چې لاس په توان د -9 دا به مساوي کو 2 خپله
قاعدې مساوي دي قیدونه د یوه قاعده منفي انه او منفي لاس متر. نو موږ ځکه ویلی شو چې د 0.2 نانومتره په ځای موږ 2 ضرب لاس په توان د منفي لاس متره هم لیکلی شو. دا مې توسې کینات په خاطر لږه محاسبه وکړه. د اتومونو کتله داسې یای چې کتاب د 10م ټولګي کیمیا کې وکسئ. د اتومونو کتله د لاس په توان د منفي 22 ګرامو نه نیولې تر لاس په توان د منفي 24 ګرامو ترمنځ دقیق قیمت نه ده. که څوک پوښتنه وکړي چې اتومونو کتله څومره ده، دقیق نشو ویلی چې لاس په توان د منفي 22 ګرامه. داسې بیا وي چې په دې انټروال کې لاس په توان د منفي 22 ګرامو نه نیولې تر لاس په توان د منفي 24 ګرامو په دې انټروال کې که چېرته په کیلو ګرام ښیي داسې هم ښیلی شي. ګرام چې کیلو ګرام تړو په زرو یې تقسیموو، 3 صفرونه چې ورجمع کړو منفي 22 او منفي 3 داسې لیکلی شو چې منفي 25 کیلو ګرامو نه نیولې تر لاس په توان د منفي 27 کیلو ګرامو ترمنځ په دې انټروال کې شتون لري. دا د اتومونو کتله ده. که په ګرام یې ښیي په دې انټروال کې او په کیلو ګرام یې ښیي په دې ترتیب سره یې لیکلی شي. دا چې داسې کې که توانونه وکسو دا منفي دي، ممکن په محاسباتو کې ستونزې رامنځته کړي. دې په خاطر چې د ستونزې نه خبره وتلې وي، مونږ د اتومونو کتلې لپاره یو بل واحد لرو، هغې ته AMU ویلی کېږي، اتومیک مس یونټ یا د اتومي کتلې واحد ورته ویلی کېږي. اتومي کتلې واحد. په دا اتومي کتلې واحد که چېرته قیمت معلوموئ، مونږ ویلی شو چې اتومونو کتله AMU مساوي کېږي 1.8 ضرب لاس په توان دی منفي 28 کیلو ګرام. 1.8 ضرب لاس په توان دی منفي 28 کیلو ګرام. په دې ترتیب سره یې هم ښیلی شي. کیدای شي ذهن کې داسې یوه پوښتنه وشي چې د 1.8 ضرب لاس په توان د منفي 28 دی کوم ځای نه لوستل سي. مونږ اتو سکنات په خاطر داسې لیکلی شو. اتومي کتلې واحد. مونږ که چېرته د کاربون ایزوتوپ وکسو 12 ایزوتوپ، د اتومي کتلې واحد د دغه ایزوتوپ 1/12 برخه عبارت له AMU څخه ده. د کاربون 12 ایزوتوپ 1/12 برخه عبارت له AMU یا د اتومي کتلې له واحد څخه عبارت. مثال په ډول دا قیمت سره کم ته لوستل سي. که چېرته مونږ ولیکو چې AMU مساوي کېږي، دا قیمت سره کم ته لوستل وګورو. د دې کاربون د یوه اتوم کتله 1.8 ضرب لاس په توان د منفي 26 کیلو ګرامو په پام کې ونیسو. نو زه لیکم چې 1.8 ضرب لاس په توان د منفي 26 کیلو ګرام. کاربون د یوه اتوم 1/12 برخه عبارت له AMU څخه ده. دا به ضرب کو 1/12 کې د 1.8 که په 12 تقسیم کو نو په نتیجه کې لیکلی شو. لیکلی شو چې AMU دا به مساوي شي 1.8 چې په 12 تقسیم کو ضرب بشي 0.1 ضرب لاس په توان د منفي 26
کیلوګرام. که د اشاریه یوه خانه ښي طرف ته انتقال کړو نو وبه لرو چې AMU مساوي کېږي 1.شپېږ ضرب لاس په توان دی دې ته منفي اور جمع کېږي منفي 28 کیلوګرام. دا مې دې په خاطر ولیکلو چې په هغه ځای کې موږ د اتومونو کتله دې په خاطر چې په محاسباتو کې ستونزه نه وي رامنځته شوي د هغې ستونزې د رفع کولو په خاطر موږ کولی شو چې اتومیک ماس یونټ یا د اتومي کتلې واحد نه استفاده وکړو او اتومي کتلې واحد موږ تاسې په دې ترتیب سره لوسته راوړو. نن ورځې درس مو همدومره کفایت کوي. تاسو ته کامیابي روغ صحت او روغ ژوند غواړم. سلامات اوسئ.